سلامونه او ستړي مه سئ. د مشال راډیو پښتونخوا او سیمې ویډیویي خپرونې ته مو قاسم خان مندوخیل هرکلی کوي چې نن مو پکې دا مطالب راوړي دي. په کابل کې پر سرینا هوټل د وسلوالو برید 9 تنه ووژل چې 2 پکې ماشومان او 4 مېرمنې هم شاملې دي. د افغانستان په جلال آباد کې د پنجشنبې پر ورځ ډلهییز وسلوال برید د ولسي افغانانو او بریدګرو په ګډون 18 تنه ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. د خیبر پښتونخوا روغتیا څانګې په صوبه کې د شکرې ناروغانو وړیا درملنې بهیر د چهارشنبې ورځې څخه پیل کړی دی. په کوټه کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن وایي د تعلیمي کمپاین په مټ یې زرګونه ماشومان سږني تعلیمي کال کې ښوونځیو ته داخل کړي دي او د سوات موسیقۍ بانډار مه هېروئ. دا او نور له موږ سره اوسئ. د افغانستان پلازمینې کابل کې د پنجشنبې ماسخوتن پر یوه 15 ستوریز هوټل په یوه وسلوال برید کې 9 تنه وژل سوي چې 2 پکې ماشومان 4 مېرمنې هم شاملې دي. په برید کې 4 واړه بریدګر هم وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پر سرینا هوټل په برید کې وژل سوي 4 یې بهرنیان دي. نوموړي وویل د دغه برید پلان له افغانستانه بار جوړ سوی و. په دغه هوټل کې تر ډیره بهرني ډیپلوماټان میشته وي. نن د جمعې په ورځ د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې هم یوې چاودنې د کندهار والي د دفتر رئیس او د خاکریز امنیه قومندان ژوبل کړل. دغه چاودنه ګهیځ مهال د نوي کال په مناسبت جوړ سوي مراسمو ته جوخت په وروستیو شیبو کې وسوه. تر دې وړاندې د پنجشنبې پر ورځ سهار هم په جلال آباد کې یو ډلهییز وسلوال برید د افغان ولسي وګړو او وسلوالو بریدګرو په ګډون 18 تنه ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. په افغانستان کې د اکثرو بریدونو پړه د دولت مخالفین وسلوال پر غاړه اخلي. دا بریدونه پر داسې مهال ترسره کیږي چې راتلونکې میاشت په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټولټاکنې کیدونکې دي. د خیبر پښتونخوا روغتیا څانګې په صوبه کې د شکرې ناروغانو وړیا درملنې بهیر د چهارشنبې له ورځې پیل کړ. د دې پروګرام له مخې به د شکرې یا شوګر ناروغان د پېښور په 3 واړو روغتونونو او د ایبټ آباد، بنو، ډیر اسماعیل خان، کوهاټ، سوات او مردان په لویو روغتونونو کې خپله وړیا درملنه کولی شي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې پروفیسر ډاکټر A.H. امیر وایي چې په پاکستان کې نږدې 6.7 میلیونه کسان د شکرې ناروغان دي او په دې کې شاوخوا 2.5 لکه کسان یې په پښتونخوا صوبه کې دي. بیا څه داسې خلک دي چې هغوی ته ډایبیټي شته دی خو هغوی ته پته نشته. هغه 3.5 میلیون دي یعنې 30-35 لک. هغوی داسې مریضان دي چې هغوی ته ډایبیټي شته دی هغوی ته پته نشته. هغوی ته پیله ځله پته لګي چې کوم وخت د هغوی یا ګرده خراب شي یا سترګه خراب شي یا د هغوی خپه کټ شي. هله هغوی ته پته لګي. نو دا ډېر لوی پاپولیشن زموږ صوبه کې تقریبا 2.5 لک تقریبا کسان دي او زموږ خیال دی چې دا فیګرز انډر اسټیمیټ دی او ډېر زیات. زه خو به دا ووایم چې دې وخت که څوک کس دی چې هغه ته شوګر دی که نه هغه که دې صوبه کې وي نو هغه ډېر خوشبختمست دی ولې چې هغه ته علاج فري ملا. د کوټې په ګډون د بلوچستان صوبې په ټوله سهیلي پښتونخوا کې له تېرې 1 میاشتې راهیسې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له لورې د ماشومانو لپاره تعلیمي کمپاین پیل سوی دی. د مشال راډیو له ویډیویي خپرونې سره په خبرو کې د سازمان غړي وایي د کمپاین په مټ یې په زرګونه ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي دي. دا غواړم چې موږ په کلي کې په هر کلي کې سکول وي په سکول کې هر کلاس کې ماسټر وي دغه دا نه غواړو چې په هغه کلي کې سکول وي په هغه کلي کې نه د هر ماشوم پلار مور دا خواست کوي چې هغه خپل کوچنیانو ماشومان په سکول کې دغه کړي. پښتونخوا ډېره پسمانده ده په علمي معنا د سکول د تعلیم په معنا دلته اکثره تعلیمي ادارې بندې وي. استادان غیر حاضر وو. زموږ د بچیانو یو ډېر لوی شمېر بې علمه وو بې سکوله وو بې ښه ژونده وو. د پېښور ګیریژن کلب کې د فاټا سکریټریټ تر سیوري لاندې د مومند ایجنسۍ لپاره د سږني کال بجټ په اړه مشاورتي غونډه وسوه. په دې غونډه کې له مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکو ګڼو کسانو ګډون وکړ او د خپلو سیمو پر ستونزو او د هغې لپاره د بجټ پر برخه یې خبرې وکړې. موږ په هیډ کوارټر کې اوسېږو خو په 10 کیلومتره کې
15 کیلومتره کې موږ ته نه د جنکو میډل سکول شته نه راته د الکانو میډل سکول هغې کې وجه دا ده چې بس هغه اوس نه شو ویلی خو مقصدي خبره دا ده چې یو کرپشن ختم شي په لالچ باندې چې یو کار کېږي نو هغه کار مقصدي نه چې بغیر لالچه وشي او فیزیبلي هغه کار به ټیکي هلته به کولی شوکدر کې د روانې مارچ میاشتې پر 14 نیټه د یوه سیک حاکم پر امجد سنګ له خپل یوه مسلمان شاګرد سره یو ځای د وژل کېدو پر ضد سیکانو د پېښور ډبګرۍ په دواره کې د دوشنبې او چهارشنبې ورځ احتجاجي او تیازیتي ناستې وکړې او له حکومته یې د سیک حاکم او د هغه د شاګرد د قاتلانو نیولو او سیک لږکیو ته د ژغورنې ورکولو غوښتنه وکړه. مونږ خو دا غواړو حالات خراب دي په ټول ملک کې په ټول پاکستان کې حالات خراب دي دا مونږ نه وایو د هر چا دپاره خراب دي که مسلمان دی که هندو دی که سیک دی که عیسائی دی د ټولو دپاره حالات خراب دي خو بهرحال مونږ چې کوم دی په دې باندې ډېر زیات خبرو چې مونږ ولې ټارګټ کېدی شو یا مونږ چا سره زیاتې نه دی کړې مونږ چا سره چې کوم دی ظلم نه دی کړی او بې ګناه چې کوم دی مونږ سره زیاتې کېږي نو دې مونږ ډېر پر زور مذمت کوو د دې خبرې او حکومت دې مهرباني وکړي ګورنمنټ ته زموږ اپیل دی او خاص کر چې کوم دی خیبر پختونخوا ګورنمنټ ته زموږ د اپیل دی چې زموږ د تحفظ وکړي شي. د خیبر پښتونخوا د سوات سیدو شریف کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره د میلو په لړ کې د موسیقۍ یو لوی بنډار د سیدو شریف ودودیه تالار کې وسو چې پکې زرګونو خلکو ګډون کړی وو. خو پته نه وه چې داسې رڼاګانې به یو زه خو حیران شوم چې رالم چې دونه موده بس او په اول ځل مې دونه خوشحالي او دونه ښکلی ماحول ولیدو او داسې پروګرامونه پکار دي خو د دې پروګرامونو سره او د سوات د سیاحت دپاره یو خبره به وي چې په دې لارو کې دا چیک پوسټ او دې څیزونو کې لږ نرمي شي. د مشال راډیو پښتونخوا او سیمې ویډیو خپرونه همدومره وه خو زموږ ټولې خپرونې کرۍ ورځ او شپه پر مشال راډیو ټکی کام او هم پر دې نامه پر فیسبوک ټویټر او یوټیوب هم لیدلی او لوستلی سي. قسم خامندو خیل مو تر بیا پر لوی او بخښونکي څښتن سپاري روغ او جوړ اوسئ. دا مشال ریډیو ده.